کعب وی لس ورځې تېرې شوې د ښځې نه بغیر کور رادم خالي ووی او دا ځمکه الله ټوله په ما راتنګه کړه او په دې غټه ځمکه کې وایي زما ځای نه و مدینه کې ګرځېدم چې چا ته به مې کتو خبره نه مخ اړوم په چا به مې سلام واچوه به جواب نه راکړو وی 50 ورځې تېرې شو 50 ورځې وی یو پیر مې د سهار لمونځ وکړو 50 ورځې چې کله تېرې شو صبح 50 لیله ځکه د 50مې شپې سهار له مې وی لمونځ کوو وی د کور بره په چت باندې مې لمونځ کوو فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل الله چې قرآن کې زما سهال ویلې يقش الناس کور به له پاسه قد ضاقت علي نفسي دا زړه مې وایي څومره تنګ شوی و د دنیا را باندې راتنګه شوی یو کس راته اواز کوو خو سم تیز اواز د سلع غر نه مدینه کې چې کوم غر دی یا کعب ابن مالک ابشر کعب بن مالک خوشحاله شه زیری دې درکوو ما یې چې دې څه وایي نو وی څه کسانو راپسې رامنډې والي او یو راته د اواز وکړو خلک زیري لره روان وو که نه چې زیری به یو وایي زه به ورکوم بل وایي زه به ورکوم خو دغه اواز چې دی دا د دې سور نه ما ته مخکې راورسېدو اواز د دې سور نه مخکې راغی کوم کس چې سور و زیري لره روان و د هغه نه مخکې اواز راورسېدو وی بیا دغه کس ما پسې راغی دا ما چې اواز واورېدو وی ما ورته وایي چې د څه شي زیری وی پیغمبر وایي چې ستا توبه قبوله شوې ده پیغمبر وایي چې الله ستاسو توبه قبوله کړې ده وی ما سره نور څه نه و دله څه ورکړم وی په دې بدن مې یو کپړه پرته و صادر بره نو هغه صادر مې راواوسېدلی مې ورکړو زیري په خوشحالۍ کې والله ما املك غیرهما یومئذ او په هغه ورځ ما سره نورې کپړې نه وي یو کپړه و هغه ما زیري په خوشحالۍ کې ورکړه نو بیا د ګاونډي نه مې بیا څه وخت دپاره کپړه راواغسته لاړم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې جومات ډک دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې ناست دي وحوله الناس ګیر چاپېره خلک راجمع شوي ناشنا د خوشحالۍ ورځ دی وایي چې زه ورننوتم نو طلحه بن عبید الله رضی الله عنه راپاڅېد ما سره غاړه بېله وکړه وایي هغه زه نه هېروم ما نه هېرېږي مستخته کې چې کله څوک چا سره ودرېږي هغه نه هېرېږي او د دروند سړي نه هېرېږي چېرته نو د طلحه غاړه راکول مال هغه مانه نه هېرېږي راپاڅېد ما له غاړه راکړه والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غير مهاجرینو کې بل څوک نه راپاڅېدلی هغه راپاڅېد نو د طلحه دا خبره زما نه هېرېږي رالم وی په پیغمبر مې سلام واچ وهو يبرق وجهه من السرور او د پیغمبر دا مخ پړقېدو داسې د خوشحالۍ نه وی ما ته وایي چې ابشر بخیر یوم مر عليك منذ ولدتك امك کعب داسې د خوشحالۍ ورځ زما راغلې ده چې مور چې پیدا کړی د دې وخته پورې د باندې داسې ورځ نه راغلی وی ما ورته وایي چې یا رسول الله امن عندك ام من عند الله یا رسول الله دا توبه تاسو وایي چې قبوله شوه که نه الله وایي لا نه بل من عند الله الله وایي چې توبه قبول من عندك يا رسول الله من عند الله يا رسول الله ويتوب استاسو يجي قبول شو كان لاوي لا بل من عند الله الله يجي توبة قبول شو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وکړه خندل مخ به وپړقېدو او داسې به وپړقېدو لکه د سپوږمۍ ټوکړه چې
وكنا نعرف ذلك من او موږ به دا پیژنده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ټیم کې خوشحاله دی. فلما جلست بین یدی، کله چې د پیغمبر سره کېناستم، د هغه مخې ته کېناستم، وی ما ورته ویل چې یا رسول الله، توبه الله زما قبوله کړه، په دې خوشحالۍ کې به زه د خپل مال صدقه کړم د الله لپاره. دومره لویه ورځ الله په ما باندې راوستې. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې امسک علیک بعض مالک فهو خیر لک، نه ټول مال مه ورکوه، څه مال د ځان سره خو پرېږده که نه، څه مال خو پرېږده د ځان لپاره. په دومره غربت کې چې هغوی ما سره په دغه ورځ بله کپړه نو سلک ډېر سامان به ورسره و، او د خیبر دغه ځمکې کیسه یې څه وه. نو یې ما چې یا رسوله دا به الله دپاره ورکړم، وایي چې نه څه پکې د ځان دپاره ساته. کعب بن مالک رضی الله عنه وایي او وی الله ایتونه نازل کړو، ناشنا ایتونه الله نازل کړي. هغه ایتونو کې څه دي؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، او توبه قبول کړه الله دغه درې کسانو، الذين خلفوا چې د هغوی خبر وروستو شوې وه، ناشنا حال د دوی الله بیان کړی، په خپله کعب ووایي که حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الله وی بغوی باندې دا پراخه ځمکه راتنګه شوې وه. وضاقت عليهم أنفسهم، زړونه د هغوی راتنګ شوي وو، نفسونه یې راتنګ شوي وو. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، او هغوی دا یقین و چې د الله نه علاوه بل ځای نشته، هر ځای ته چې وتښتي واپس به چېرته راځي؟ الله پسې به راشي. امام ابن القیم رحمه الله یو کتاب کې دا خبره ذکر کړې ده، ذکر کوم تاسو ته. زموږ حال یې بیان کړی چې یو ماشوم مې ولیدو، مور د کور نه راوویستو. مور څه کو؟ کور نه راوویستو. څه خبره به یې نه وي منلې، هغې راوویستو د کور. نو هغه وایي چې دی چې لاړ دا ماشوم، دا هلک سزي پورې لاړ، بیا ورته پته ولګي چې چېرته ځي، بل ځای خو نشي. بیا راغی، ور یې وټکوه، مور یې راووته. نو دا ماشوم ورته په ژړا شو، یا مور ورته په ژړا شو. نو مور ورته ووایي چې خیر ده، پته دی چې بل ځای دې بیا نشتي، نو سلته زما دا خبره ولې نه مانې ته زما خبره؟ نو هغه ته یو ډېره ناشنا فایده راوویسته. زما زړه ته دا راغله چې زموږ دغه حل دی د الله په در باندې، بل ځای هم شتي نه. بیا لاړ شو حق د الله در له بیا راځو، نو بیا ولې د الله نافرماني کوو؟ بل ځای شتي، زموږ په دې یو ځای نشتي. کله چې د دنیا ولا ټول زموږ په مخ باندې دروازې رابندې کړي، دغه یو دروازې رب العالمین کولاوي. اووم شړي د خپل در نه د دنیا واله، او سختې او مصیبتونه را باندې راشي، او په هغې کې م یوازې پرېږدي، نو هغه عرش والا دی چې هغه موږ یوازې نه پرېږدي. اما یجیب المضطر اذا دعاه، هغه څوک دی چې کله ورته یو غم ځپلی، غم وهلی اواز وکړي، هغه له دعا قبوله کړي، یو الله دی. انسانانو ته خو چې غم واوري، هغه دپسې خاندي. انسانانو ته خو چې خپله د غریبۍ مسله بیان کړي، هغه د پورې مذهب جوړ کړي. انسانانو ته خو چې خپله سخته بیان کړي، هغوی خو د هغې نه بله فایده واخلي. هغه الله ته چغې وهه، هغه الله سره رابطه ساته، خبره به دله هم قبوله کړي، خبره به دله واوري، او ناشنا چاته به پته وم نه لګي. هسې ما ورته سوچ وکړه، موږ الله ته خپل څومره رازونه ویلي دي؟ ویلي دي که نه دي ویلي؟ موږ چې لاس اوچت کړو الله ته، موږ څه نه دي ویلي؟ حاجتونه مو ویلي قسمه قسم.
د یو نه الله څوک خبر کړی؟ چا هغه راښکاره کړی؟ هغه حاجت یې پوره هم کړو او خبر به څه کې پاتې شوه؟ راز کې پاتې شو. داسې رب دی. ادم د بچي نه چې غواړي خفه کېږي او د الله نه چې نه غواړي خفه کېږي. ادم بچي ته چې خپل حاجت ووایي نو بدې به شي. الله ته چې خپل حاجتونه بیانوي نو محبت به درسره کوي. خو موږ خو هغه در پرېښودی که کعب بن مالک 50 ورځې په دغه در و. الله وله توبه قبوله کړه. دا نه چې توبه قبوله شو. قرآن کې الله وایي د کعب توبه الله قبوله کړه. د قیامته پورې به دا قرآن ویلی کېږي او د کعب بن مالک د توبې تذکیره پکې کېږي. ده به هم سره رابطه کړې د الله سره که د ده به هم د الله سره په اکاونټ کې څه وو که نه لازم به ده څه وو. دا چې دومره اوچت مقام دی چې د ده توبې تذکیره په قرآن کې کېږي. الله وی دوی ته پته و چې د الله نه علاوه د دوی بل ځای نشته. نو څه چلو شو؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله د هغوی توبه قبوله کړه. ان الله هو التواب الرحیم. الله توبه قبلونکی. کعب بن مالک وی فوالله ما انعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبت. اوچت نعمت چې الله په ما باندې کړی که نه د اسلام ته د هدایت نه هغه ده چې ما پیغمبر ته رښتیا ووایي او که ما دروغ ویلی وی نو زه به هم هلاک شوی دغه منافقانو په شان. الله د هغوی باره کې آیتونه نازل کړو. سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم. پیغمبر ته چې واپس راشي دوی به د قسمونه خوري. ګورې خو دا ټول د دروغو قسمونه یې دوی چې خوري. زما تذکره به م وي په دوی کې شوی خو الله زما تذکره په دغه کې وکړه ځکه چې وی رښتیا مې ویلي وي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زمونږ دپاره بخانه وغوښته زمونږ دپاره خوشحاله وشو او بیا به دا خبره ډېر ویني. زه یم چې په دې باندې کعب نه خوشحالېده او خلکو ته یې نه بیانولی نو کومه خبره به بیانې چې د یو سړي د توبې تذکره په کوم ځای کې راشي؟ قرآن.